هندي رسنۍ وایي چې د امریکا بندیزونو سره سره هند د چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره مهمه بللی دی. او وروستی خبر دا چې ټرمپ حماس ته خبرداری ورکړی چې تر شنبې ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي کنه فلسطین به په جهنم بدل کړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د هندي رسنۍ ټایمز اف انډیا د راپور له مخې د هند حکومت د دوشنبې په ورځ ویلي چې له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول او افغانستان ته د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا په برخه کې د چابهار بندر یوه مهمه لاره ده. د ټرمپ ادارې ویلي چې د بندیزونو هغه معافیت به بیرته واخلي کوم چې هند ته پکې اجازه ورکړل شوې وه چې په ایران کې د چابهار ستراتیژیک بندر ته پراختیا ورکړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه غوښتي و چې د بندیزونو معافیت تعدیل او یا هم لغوه کړي چې په هغې کې د چابهار بندر هم شامل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د ایران او هند ګډې ګټې دي. دغه چارواکي زیاته کړې چې دغه بندر د بشري مرستو په رسولو کې د سیمې لپاره مهمه ثابت شوی دی. د هغه په وینا د کرونا وبا پر مهال د دغه بندر له لارې افغانستان ته ګڼ شمېر مرستې شوي توکي لیږدول شوي دي. وروستی خبر دا چې ټرمپ حماس ته خبرداری ورکړی چې تر شنبې ټولو یرغمل شوي کسان خوشي کړي کنه د غازې اوربند به پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر ټرمپ حماس ته خبرداری ورکړی وایي که چیرې ټول یرغمل شوي کسان د شنبې تر ورځې خوشي نشي نو د غازې اوربند به پای ته ورسوي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې حماس د یرغمل شویو کسانو خوشي کول تر نامعلومې مودې وځنډول. حماس ویلي و چې د یرغمل شویو کسانو خوشي کوله د غازې د اوربند له تړونه د اسرائیلو د سرغړونو له امله تر نامعلومې مودې پورې ځنډوي. د حماس دغه پریکړې په غبرګون کې ټرمپ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي که د شنبې په ورځ د غرمې تر 12 بجو پورې ټول اسرائیلي یرغمل شوي خوشي نشي نو وضعیت به له کنټرول څخه ووځي. د هغه په وینا که ټول یرغمل شوي کسان د شنبې په ورځ د غرمې تر 12 بجو پورې خوشي نشي نو زه به د اوربند د لغوه کولو غوښتنه وکړم او بیا به هر څه پای ته ورسیږي.